سوی وطندار دی مهرباني. او غږ اوله پورته چوي اوله غږ خبره مه خو دا ده چې موږ کله د رئیس جمهور خبره کوو دا چې د خو پروسې پیدا پر ته یوه خبره یوه ټوکه دې پکې خپله به نظامي کشف وي تا نه به مخکې په بهر کې ناستې نورو ته به تښتېدلی وای دا عجیبه ماته ښکاري. مهرباني. خبره دا ده چې کله موږ د رئیس جمهور نوم اخلو دا په دې معنا نه ده چې دا تصمیم یوازې رئیس جمهور نیولی چون د دې ډلې مسیري دی کوي نو طبعا په همده باندې باید موږ دا بحث راوڅرخوو. معنا دا چې دغه تصامیم چې نیول کیږي په دې تصمیم کې به ښه د ما دا خبره واورئ بیا تاسو دا ټولې پوښتنې حل کیږي. په دې تصمیم کې به واشنګټن ډي سي شریکي یو، په دې تصمیم کې به ملل متحد شریکي دوه، په دې تصمیم کې به د رئیس جمهور هغه نږدې حلقه 10-20 کسان چې دي دا شریکي درې، په دې تصمیم کې به د افغانستان د هغې اردو چې نن تیتو پرک پرته ده د دې سرنوشت خبره کیږي څلور، په دې تصمیم کې به د نظام د بڼې خبره کیږي چې کوم رقم نظام به دلته چلیږي پنځه، په دې تصمیم کې به د نجونو د مکتب او د کار او د ښه او د بد ټوله مسله مخکې له تګ نه حل کیږي یا به موافقه ورباندې کیږي شپږ، په دې تصمیم کې دا 10 خبرې دي چې 10 واړه د افغانستان په خیر دي. اوس پوښتنه دا ده لکه مخکې چې همدرد صاحب ویلي ذبیح الله مجاهد دا خبره وکړه او پلانکي وکړه یا رئیس جمهور هغه کړي دي مصاحبې کړي. ګورئ دغه د سیاست هغه اصلي هغه دا ده چې وایه به یو شی که به بل شی د پردو تر شا خبرې به هلته پرېږدې تر څو چې نتیجې ته نه یې رسېدلی ته به هغه خبره کوې چې لکه دښمن سره یې چې کوې. ځکه تر اوسه پورې چې دغه کومې خبرې دي دا نتیجې ته نه یې رسېدلي نو رئیس جمهور او هیبت الله سره دوستان نه دي مګر د پردې تر شا خبرې روانې دي که سره خبرې سره وسوې بیا ممکن سره دوستان شي. ښه اوس دغه 10 خبرې چې زه کوم تقریبا 10 واړه د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره په خیر دي. اوس پوښتنه دا ده چې طالب یې ولې مني چې د افغانستان په خیر دي بڼې دي دولت په بڼې باندې ولې خبره کوي د جنکو مکتب به ولې مني د اردو به ولې بیرته مني خلکو ته به د مشترک حکومت ولې جوړوي ګډ به ولې سره کار کوي سل نور هغه خبرې چې دغه اوسه پورې ټول طالبان دي او مخالفت کوي. ما تکرارا دا خبره کړې تکرارا مې دا خبره کړې ده چې طالبان که هر خبر مني دا به په دې معنا نه وي چې دوی له شوق نه مني دوی نیچر کې د خبرو منل ستا دا او دا او دا او دا دوی په دې باندې پیږي د طالبانو مسیران چې په کوم شي پیږي د طالبانو کسیران په هغې نه پیږي. طالبان څوک چې پیږي دا حکومت موږ څنګه نیولی هغه خلک په دې خبره پیږي دا حکومت موږ څنګه نیولی چې هماغه نن دغه 10 خبرې مني. ځکه هغوی ته وایي چې د تا دغه اوس غږېده دا یا دغه نور خو نه دي خبر هغه خو فکر کوي چې تا په زور نیولی ته خو پیږي که نه چې دا دې څه ته دیجې ته راوستلی سوی. ښه دا داسې یو لنډ مثال یې در کوم کله چې طالبان راځي او افغانستان مکمل نیسي او رئیس جمهور او د رئیس جمهور ډله افغانستان پرېږدي له دې نه مخکې یو تصمیم ما ورباندې لیکل هم کړي دي ویډیوګانې مې هم په کړي لیکل مې هم په کړي معنا دا له سکوت نه یو کال مخکې داسې به درته ووایم تاسو فکر وکړئ دا 15 کاله چې تېر سول داسې فکر وکړئ چې موږ په هغه سیارې یا په خلا کې یو هلته وخت نه تېرېږي چې هلته یو دقیقه وخت تېر چې دلته 15 کاله تېري داسې جوین هم شته دي په دې کهکشانو کې. تاسو فکر وکړئ دا 15 کاله تاسو په مغجې کې وئ تاسو باندې 1 ساعت وخت تېر سوی عینا هماغه د سکوت یو کال مخکې حالت ته ځي دا موضوع د سکوت یو کال مخکې حالت شوی دغه سکوت چې راغی دا سکوت ګوره د ډیزاین سوی سکوت نه و دا که ډیزاین سوی په د آخري وختونو کې ډیزاین سه چې دا باید سکوت سي ادروایز مخکې له دې طالبان افغانستان ته راسي او په قطر کې خبرې کېدې نو هلته یو فیصله سوې وه چې ګډ حکومت به جوړیږي او رئیس جمهور اشرف غني ته به خبره کېده چې ته به استعفا ورکړې او ده به همدا یوه خبره کوله که باعزته سوله راځي زه استعفا کوم باعزته سوله راځي دا موږ ټولو ته اورېدلي بیا په دې کې ځینو کسانو چیله کې واچولې چې زه نه غواړم په هغې نه اوس کومه بله موضوع خلک واخلي معنا ترې واخلي هغو خلکو چې کله نفوس لاره په جمهوریت کې البته
او د دې نه سو استفاده وکړله چې ګوندې دلته به قومي موضوعګانو سمتي موضوعګانو ته دا موضوع خرابه کړه چې خرابه کړله دې ته برابره کړه چې ډېر په ونه غږېږم چې افغانستان د طالب لاس ته لاړ شي. کله چې طالب لاس ته لاړ خلک ټول لاړل تښتېدل به نه ورته وایم ملک یې پرېښوده. بیرته په همغو خبرو باندې یو څه وخت وروسته خبرې شروع شوې چې ولې داسې وسول چا وکړل او د حل لاره چې ده څنګه یې بیرته جبران کړو. ایله دې نتیجې ته ورسېدل چې بیرته افغانستان هماغه یو کال پخوا مخکې په ار کې جمهوریت ناست و اوس په ار کې طالب ناسته. فرق یې څه چې مخکې طالب په باندې و جمهوریت په ار کې و اوس جمهوریت باندې د طالب په ار کې ده مګر خبر هماغه خبر ده چې کومې باندې فیصله سوې وه چې څه شی به کېږي ګډ حکومت به جوړېږي طالبان به راځي جنګ به نه کېږي همه شمول حکومت به کېږي موقته اداره به راځي بیا به دا کېږي بیا به دا کېږي په ځینو شیانو باندې هلته هم لا تصمیم نه ونیول سوی چې هغو شیانو له جملې نه یو دا خبره وه چې د حکومت په دې هغه باندې په بڼې باندې هلته صحیح تصمیم نه ونیول سوی. البته پیشنهاد موجود و طرحې لیکل سوی وې چې دا به دا به اوس هم عین رقم ته ده. معنا څه معنا تاسو ځکه په دې خبرې ته مه ورخطا کېږئ که چېرته امریکا اروپا جرمني روسیه ملل متحد اتمر ستانکزی فیضان ځانمن کې یاد کړم رئیس جمهور اشرف غني نور پښتانه دي غیر پښتانه څوک چې افغانان دي دا ټول راجګیږي له طالب سره ځان په خبره خلاصوي او پوهیږي. آیا تاسو څه فکر کوئ تر خلیلزاده پورې تر بل پښتون پورې د سیاستمدار غیر پښتانه کې دي خو یو نیم کس کېدای شي تر اخره پورې مخالف پاتې شي. البته امرالله صالح په دې پکچر کې ستا کوم شی چې زه وایم د دغونې خلک به پکې چې دا ټول راجګیږي او له طالب سره معامله کوي خو په دې پوه شئ چې دغه ټول خلک د جنکو مکتب بند نه پرېږدي دغه ټول خلک اردو تیتو پرکه نه پرېږدي دغه ټول خلک دغه طالبان دغه دیکتاتورۍ ته نه پرېږدي دغه ټول خلک د اسلامي امارات بیعت نه کوي دغه ټول خلک امیر المؤمنین سره بیعت نه کوي دغه ټول خلک تر دنیا پورې دا کار نه کوي. نو څینې کوي اوس خبره ډېره اسانه ده که دغه موږ ټولو بیعت کولی نو دا 5 کاله موږ چی شته منتظر یو. دوی خو موږ ته په اعلان کړی د دوی د اصطلاح باندې طالبانو ویلې راسئ خپل ژوند وکړئ چا چې زر مړي کړي دي زه وزلم په سیاسي لحاظ باندې شخصي مړی دي نه منم زه وزلم ما بخله راسه خواصنم وای چې زورور خدای د زورور به تاو بخي نو چې زورور زه بخله ما اتمر بخله رئیس جمهور بخله کرزای وسر ناسته بیا دلته د منګ نه ورتلل 5 کاله او وس ورزو چې فرق هم نسته ورکې لکه راشد خان چې وایي چې هېڅ فرق نه یو دوی ورځي نو کومه بلا راولوېدله چې موږ به ورزو او 5 کاله نارې راته وایي نه ورزو خو مشروط ورزو مشروط هم د سیادي مشروط هم نه دوی ولې 5 کاله پورې نه منلو اوس مو منلو. آیا تاسو خبرې چې خلیلزاد په دې تېرو میاشت کې څومره سفرونه کړي چیرته یې کړي څه یې ویلي اول کس څه وایي د ایران موضوع له افغانستان سره څه تړاو لري په ایران باندې به راتلونکي یوې هفتې 10 ورځو کې څه کېږي خبرې په ایران باندې به په 10 ورځو کې تاسو ته نتیجه ولګېږي چې څه شی به ورسره کېږي 10 راتلونکي ورځې وشمارئ نن تاریخ مو پسې ولیکئ د 10 ورځو مابین کې یو دویم د افغانستان موضوع نن چې د فروری څوم تاریخ ده د مارچ تر دې تاریخه پورې یا د یوې نیمې 2 میاشتو پورې یوه نیمه میاشت یوې نیمې تر 2 میاشتو پورې روزه د خدای پاک مونږ پورې بختوره کړي روزې په اخره کې یا د روزې په منځ کې د افغانستان په دې ټولو اوضاع به تاسو خبر سئ خو خبره به شي خبره دا ده جناب ډاکټر صاحب محمد کامران اسد احمدزی راشد خان شنسبجي عبدالله نوري تاسو ټولو ته زدا خبره کوم شي لپاره چې ما شخصا دغه تیر وکاله کمپاین او مبارزه کړې 100% د ما زه خپل هدف ته رسېږم او هغه هدف چې ده هغه د افغانستان جوړېدلو اتحاد او اتفاق افغانستان نه دغه دیکتاتوري له منځه وړلو مګر هغه د جمهوریت د وخت غلو او دیکتاتوران چې موجودو حتی په دې باندې ممکن د ځینو کسانو نمونه په دغه راتلونکي معاملې کې چې کله پروتوکول کیږي د ځینو کسانو نمونه د دې په خاطر باندې ورکړل شي چې دا به په افغانستان کې پالیټکس کې نه وي هغه به خلک تاسو ټول به وایي چې دا څومره ښه کار و چې دا له دې سیاسته ووتل مثال یعنی تر دې اندازې پورې به د افغانستان سوچه سي دومره به پاک سي
چې طرفین به د افغانستان ولس سره زیاتی نشي کوي. ناس خلک دغه خبره چې کوي او مني په دوی باندې د احود غره یا د شمشاد غره که درته زور او وزن پروت ده چې نور دا خلک له دې وزن نه نشي جګېدی. د دې فیسبوکو او د دې سوشل میډیا او د ټویټر 5 طالبانو ته به غوږ نه نیسي. دا لږ شي هم نه دي خبر. ملا یې ماتې سولې، نسي کولی دا بوج ویسي، مجبور و مکلف دي چې پناه له خدای پاک نه وروسته اشرف غني ته ویسي. او رئیس جمهور اشرف غني یو وارې بیا زه تاسو ته تعریف کوم، یعنی په دغه وخت کې څه کاره ده. مخکې رئیس جمهور و، مګر نن د ریاست جمهوري نه 10 مرتبې پورته رول لري. ملل متحد، امریکا، یورپین یونین، ترکیه، روسیا، پاکستان، ایران، هند مودي، قطر و سعودي او دوبۍ او طالب امیر المؤمنین او بل او بل او بل، دا ټول لکه الکترون چې د عناصرو په مدار څرخیږي، دا ټول د اشرف غني په مدار څرخیږي. دغه سړی دومره مهم سوی چې دا ټوله څرخه به څرخی چې رئیس جمهور اشرف غني نه وکړل. دغه مختلفې ډلې خپلو منځو کې نشي سره جوړېدی. او دغه سړی چې دا کوم کار کوي، دا چې کوم شرطونه ورته ږدي، دا شرط کې به د افغانستان خیري، د طالب به پکې خیري، د امریکا به پکې خیري، د ولس به پکې، د انسانیت به پکې خیري. زه تاسو ته دا ډاډګیرنه درکوم. ما خپله د رئیس جمهور اشرف غني مخالفتونه په دې سپېڅو کې ډېر زیات کړي. دغه لپاره ویلې چې ته باید دغه مدار ځان نه مدار جوړ کړي، دا وڅرخېږي، د تا خاموشي د موږ په تاوان ده. هغه د چې څه وخت کېږي چې ډېر فعاله سوی، پخوا یو څه اندازه ګزاره کوله. نو ټو میک لانګ سټوري شارټ، اشرف غني رئیس جمهور افغانستان طالبانو ته د عادي انسان په توګه نه ورځي، عادي وظیفې لپاره نه ورځي، نه د ریاست جمهوري لپاره ورځي چې دی د رئیس جمهور سي، نه چندانې موقت ادارې که راځي د دې ریاست کوي. مګرم د ده نظر به پکې شرط دي، او هغه به هغه اول نظر به دی که رئیس جمهور اشرف غني وویلې چې احمد باید په دغه پوزیشن راسي، هغه به د شرط یوه برخه چې رئیس جمهور شرط به کې اوله درجه خلک مني، نړۍ به مني، طالب به مني، 2 3 4 5 دغه ټولې خبرې به کېږي. او اخري خبر به د مادای چې د افغانستان اردو ته، تکرارا د افغانستان اردو ته، د افغانستان پولیسو ته، د افغانستان پاوس ته په دغه موضوع کې له ټولو نه ډېر زیات اهمیت ورکړل سوی. له ټولو نه، له وزیر نه، له ما نه، له طالب نه، له ښه نه، له بد نه. کله چې دغه موضوع جوړیږي، د افغانستان سوچه اردو به بیرته خپل کوم عزت اوس هم لري، خو کوم عزت چې لاره هغه عزت به 10 چنده زیاتیږي او کمیږي به نه. او دا د ما لپاره او د تاسو ټولو لپاره باید ښه زیری چې د افغانستان ټیټو پرک اردو که په ایران پرته ده، که بل ځای کې پرته ده، دا به د تا د ناموس او د تا د سر ساتلو لپاره په افغانستان کې بیرته خپل فعالیت شروع کوي. او 100 زر نورې خبرې. معنا دا چې دا ټول هغه شیان چې د تا په خیر دي، د تا د وطن په خیر دي، او د تا د دښمنانو ملا په ماتیږي، همغه کارونه په افغانستان سره کیږي. نه سپین ږیری د دې لپاره دومره په دې اخري عمر کې ځان بې عزته کوي، نه بل څوک بې عزته کوي، نه بل څوک بې عزته کوي. او تاسو د ټولو کور وداني چې په دغه موضوعګانو کې مو تر خپل وس پورې کار کړی، او یوې خبرې نه مو ټوله دنیا خبره ده. یشن افغانستان، زنده باد افغانستان، او پښتو کې ورته چې وایي آباد افغانستان. مننه، ژوندی دی